د اخترې اړوند دوې ډېرې مهمې مسلې دي، سره زر او سپین زر دي. دغه شتمني او دغه مال چې نما او زیادت لري، د تجارت لپاره وړتیا پکې شته، دغه مال که د سرو زرو او سپینو زرو هغه معلوم اندازه نصاب ته ورسېدی، نو پر تا باندې زکات فرض دی د کال په تېرېدو سره، او د بل چا څخه زکات نه شي اخیستلی. دا خبره خلاص شول. زموږ اصلي موضوع دا دوهم ډول دی. دا دوهم ډول داسې غنا او شتمني ده یحرم چې حراموي اعطاء ورکول مال الزکات، د زکات مال ورکول لصاحبه د دغه شتمني لرونکي لره. که دغه شتمني ته ولرې، دا چې اوس تعریف روان دی، دا دوهم ډول شتمني د بل چا لپاره حرام دی چې تا ته زکات درکړي، او دغه رنګه ویحرم علیه پر دې صاحب د شتمني هم حرامیږي اخذ مال الزکات، د زکات اخیستل درته هم حرامیږي. دا دوهم ډول داسې شتمني ده چې دا متوسط خلک ګرده په دې کې شامل دي، چې دی دونې مال ولري وهو المال الفارغ، دومره فارغه مال و شتمني ولري عن الحوائج الاصلیه، چې د حوائج اصلیه څخه فارغه وي. حوائج اصلیه هغه دي چې دی ورته ضرورت لري، دی استفاده کوي. داسې مالونه دی ولري چې د ده د ضرورت به لابد وي او دی یې ګسره استعمالوي نه. که هغه د اوسېدلو سرای وي، نغدې پیسې خو نه لري، د اوسېدلو څخه علاوه ته چې په کوم سرای کې اوسېږې د هغه څخه علاوه بل سرای هم لري، ضرورت نور ته لري چې پکې واوسېږې. مثلا علماو لیکلي دي کتابونه دي، ډېر کتابونه ورته پراته دي، قیمتي کتابونه ورته پراته دي، دی په پوهېږي نه ویلی نه شي. د هغه رنګه داسې ماشینانو ته پراته دي، داسې اسباب ورته پراته دي چې دی استفاده کولی نه شي، په پوهېږي نه، ګران ګران ماشینانو ته پراته دي، دی استفاده کولی نه شي. دا هم په هغه مال کې حسابل کېږي، د دې قیمت هم معتبر دی چې ته بیا شتمن بلل کېږي. یا مثلا د کور نور داسې سامان دی چې دی یې سره ضرورت نور ته لري چې استفاده یې کړي، هغه ولو که کالي وي، ولو که لوښي وي، ولو که پردي و تکان و کوربچي و هر شی چې وي، هر هغه شی چې د کور وي او ته ضرورت نور ته لري، هغه هم په مال کې حساب دی. نو دغه مال داسې غنا ده بره چې ستا د ضرورت برابر دی، ته ضرورت استفاده کوې نه، ولو که هر جنس وي، پر تا باندې که زکات لازم نه دی، خو دونې خبره ده د بل چا څخه زکات نه شي اخیستلی. او همدغه شتمني معتبره ده په سرسایه کې، سرسایه پر تا لازمیږي. د دغه دوهم ډول شتمني په درلودلو سره چې داسې غنا ده، داسې مال دی چې د حوائج اصلیه څخه چې بلابد دي شان، هغه تا چې سرای په کرایه باندې ورکړی دی، په خپل سرای کې اوسېږي، یو بل سرای دې په کرایه ورکړی دی، هغه د کرایې سرای معتبر دی. په دغه وخت کې پر تا باندې سرسایه لازمیږي، پر تا باندې اخترۍ لازمیږي، او پر تا باندې نفقه د قریب لازمیږي. که چې قریب لوېدلی وي، مسکین وي، فقیر وي، پر تا باندې داسې لازمه ده لکه اخترۍ چې در باندې لازم دی چې د هغه نفقه به ورکوې. او دوهمه مسله د اضحیې اړوند دا ده چې د اضحیې چې سرمایه‌داره سړی کوي، د ده د کوچني اولادو اضحیه او اخترۍ هم پر ده باندې شته او که نشته. زموږ د مذهب ظاهر روایت دا دی، فتوا پر دې قول ده چې یا که څوم دا سړی شتمن دی، د ده د کوچني اولاد اخترۍ پر ده باندې نه دی لازم. ځینې روایات ستا امام قدوري رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده، ویا پر شتمن کس باندې د ده د کوچني اولاد اخترۍ هم پر ده لازم دی. لکه سرسایه، تا په کوچني اختر کې سرسایه ورکول، د خپلو کوچنیانو اولادو سرسایه تا ورکوله پر تا لازم وه، نو دا رنګه د دوی اخترۍ هم پر تا لازم دی. نو اختلاف فقهاو داسې ایسته کړی دی، وایي واجب نه دی، پر یو سړي دا واجب نه دی چې د خپل کشر اولاد د کشر زوی اخترۍ وکړي، پر واجب نه ده، مګر مستحب ده. که څوک دونې توانایي ولري چې د خپل اولاد څخه هم اضحیه او اخترۍ کولی سي، نو مستحب ده ودې کړي. الله تعالی جل وعلا شانه به د اولاد هم د دې اضحیې د برکاتو څخه چې کوم برکاتو ثوابونه و اجرونه الله په دې قرباني کې ایښي دي، د هغه څخه به اولاد هم برخمن سي.